کورنیو چارو وزارت د نشهیي توکو په وړاندې د مبارزې په نوم د بحث میز چې د سیمې هیوادونو ډیپلوماتانو د اسلامي امارت د کابینې مرستیالانو پکې ګډون کړی و ترسره کړ. د بحث دغه میز چې د کورنیو چارو وزارت د نشهیي توکو په وړاندې د مبارزې معینیت په نوښت په لاره اچول شوی و، د کورنیو چارو وزارت د لومړي مرستیال سربیره، اداري مرستیال، پالیسۍ مرستیال او د نشهیي توکو په وړاندې د مبارزې معینیت مشرتابه برخه اخیستې وه. د کورنیو چارو وزارت لومړي مرستیال لوی پاسوال محمد نبی عمري په بحث کې یاده کړه چې د اسلامي امارت د وروستیو 18 میاشتو لاسته راوړنې د تیر حاکم نظام له 20 کلنو ډېرې د پام وړ دي. د آسماني وحی له طریقه الله موږ ته فرمایي چې یا ایها الذین آمنوا انما الخمر والمیسر الآیه، وایي دغه مواد یو د هغې نه خمر هم دی چې انما سمي الخمر خمرا لانه یخامر العقل. شراب دی، نور شیان دی، قماربازي ده، څه ده و څه ده، وایي دا د شیطان عمل دی، بد کار دی، له دغه ځانونه وساته. موږ په دې باندې مطمئن یو او په دې باندې ګمان هم کوو که دغه لاسته راوړنې چې نن امارات په 18 میاشتو کې کړي دي د مواد مخدر په ارتباط باندې دا تیر نظام کړی وای، یو مولوي صاحب خو 2 تریلیونه ذکر کړل، شاید افغانستان ته 200 تریلیونه ډالر راغلی وای. نو که چېرته د سلیم عقل نه څوک کار واخلي او څوک له عدل له انصافه کار واخلي، شاید موږ دغه خدمت ته خدمت وایي او دغه انسانیت او دغه بشریت ته چې د کوم اسباب او وسایلو ضرورت وي هغه د پیش کې دوی په هغې باندې مسؤل دي. په ورته وخت کې د کورنیو چارو وزارت اداري مرستیال په خپلو خبرو کې وویل چې اسلامي امارت د نړیوالې ټولنې له سیاسي او اقتصادي فشارونو سره سره نن ورځ د لویو لاسته راوړنو شاهد دی. هغه زیاته کړه چې اسلامي امارت د نړیوالې ټولنې له مرستو پرته هم ملت ته د خدمت ژمنتیا لري. په سږکال ژمي کې چې د سختې یخنۍ له امله د ډیرو معتادینو د تلف کېدو احتمال و، په مرکز کابل او نورو ولایتونو کې په لسګونو زره معتادین د یو پراخه کمپاین د لارې راټول او د احتمالي مرګه وژغورل شو. د اشغال په مهال موږ لیدل چې په افغانستان کې په یو مستقل وزارت سربیره په لسګونو مخدره توکو خلاف د مبارزې په نوم ادارو او مؤسساتو شتون درلوده، خو بیا هم موږ لیدل چې په افغانستان کې د معتادینو شمیر 4 میلیونو ته ورسېده. له بل لوري د وزارتونو مرستیالانو او رئیسانو چې په دې بحث کې ګډون کړی و ژمنه وکړه چې د نشهیي توکو په وړاندې د مبارزې معینیت سره هر راز همکارۍ ته تیار دي. دوی ټینګار وکړ چې د یاد معینیت لاسته راوړنې د ټول اسلامي امارت لاسته راوړنې دي او اوسنی نظام په دغو لاسته راوړنو ویاړي. امارت اسلامی به چیزی که میگوید به او متعهد است و محو مواد مخدر یکی از کارهای مهم شریعت مقدس اسلام هست که باید از بین بره. در نظام اسلامی چیز وجود نداشته باشد و ثمره فساد مواد مخدر را ما می‌بینیم که امسال جمع آوری 82,000 معتاد و مبتلا به مواد مخدر یکی از تلاش‌های بسیار مهمی بوده. جمع آوری 16,500 نفر در یک ماه کار بسیار ارزنده‌ای بوده. افتتاح مرکز تداوی به نام آغوش کار بسیار ارزنده‌ای بوده. این به این معنا هست که ما اگر دنیا همکاری بکند یا نکند، امارت اسلامی افغانستان وظیفه اصلی خویش را که همانا تطبیق شریعت اسلامی و خدمت به ملت است انجام می‌دهد. په همدې وخت کې د نشهیي توکو په وړاندې د مبارزې معینیت مشرتابه هم په دغه بحث کې ټینګار وکړ چې د دغې شومې پدیدې د له منځه وړلو په برخه کې به خپلې هلې ځلې ګړندۍ وساتي. اسلامي امارت د امیر المؤمنین شیخ الحدیث حفظه الله اوامرو، هدایاتو، فرامینو او د اسلامي امارت او د اسلامي ارشاداتو په رڼا کې دا وړتیا وښودله چې د مخدره توکو سره مبارزه
شونې او بریالۍ ده. د افغانستان اسلامي امارت په تنهایۍ دا مبارزه تر اوسه پر مخ بیایي، خو د منطقې او نړۍ مرستو ته هم جدي اړتیا لري.